अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नन पर वीडियो को तاسو روشه ما تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ډیلیټ شوی میسجان په خپل موبایل کې وګورئ. دوستان کو څوک تاسو په واتس اپ یا په میسنجر میسج وکړي او هغه میسج له تاسو خبر ته ډیلیټ کړي، دغه ډیلیټ شوی میسج به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ګورئ په دا ویډیو کې دوستان زه تاسو دغه طریقه درکړم. نو دغه ویډیو له سره تر پای وګورئ. نور وخت نه خمه زه ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. دوستان تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته چې ویډیو لایک کړئ نه وي مهرباني سره کوم ویډیو لایک کړئ او دغه کې خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم دې طریقې څخه فائدہ واخلي. دوستان موږ کو څوک تاسو په واتس اپ یا په میسنجر میسج وکړي او هغه میسج له تاسو څخه ډیلیټ کړي ان سند کړي، هغه میسج تاسو تر کتل مخ ته بیرته له تاسو څخه ډیلیټ کړي. دا ډیلیټ شوی میسج هم تاسو خپل موبایل کې څنګه ګورئ. دوستان دې لپاره به تاسو راسي په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا د اپلیکیشن لینک په تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړل دا لغت څخه تاسو ډیر په اسان طریقه سره کولای شئ تاسو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو هغه اپلیکیشن هغه څخه ډاونلوډ کړئ دا غیر کبه دوستان تاسو راسي په دې باندې کلیک وکړئ او دا اپلیکیشن مو دوستان تاسو خلاص کړئ. نو کله چې موږ دوستان دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې خلاص کړئ دا غیر کوم پرمیشن څه غواړي هغه ټوټل پرمیشن به تاسو په دغه موبایل کې الاو کړئ. ان دا ټوټل پرمیشن به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ نو دا اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. نو دوستان راځم دا پرمیشن الاو کوم. نو کله چې موږ دوستان دا ټوټل پرمیشن تاسو الاو کړئ دا غیر کوم دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دا دوستان تاسو ته دا اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې موږ دوستان دا اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو دا غیر کوم څه وګورل ته دوستانو نو میسج یټ تر اوسه تاسو چا میسج نه کړی. اوس کو دوستان تاسو څوک تاسو په واتس اپ بزنس په انستګرام یا په فیسبوک تاسو میسج وکړي او تاسو هغه میسج نیو کتلې هغه سړی بیرته راولار چې هغه میسج ان سند کړي له تاسو څخه ډیلیټ کړي. دوستانو هغه تاسو په واتس اپ کې نه راړي صرف دا اپلیکیشن ته تاسو راسي په دا اپلیکیشن دوستانو کې چې تاسو په واتس اپ باندې کلیک وکړي واتس اپ میسج هم تاسو ته راړي. که تاسو په واتس اپ بزنس باندې کلیک وکړئ د واتس اپ بزنس میسج هم تاسو ته راړي. دا هغه کوم دوستان انستګرام سو او فیسبوک سو. نو په دا طریقه سره دوستان تاسو کولی شئ تاسو د واتس اپ او د میسنجر ډیلیټ شوی میسجان په خپل موبایل کې ډیر په اسانه طریقه سره وګورئ. نو دوستان ملاوي کو په نورو خاصه ویډیوګانو کې او دواګانو کې مې یاد ساتئ. خدای